نبی علیہ السلام مبارک د یو عظیم غزا او جهاد د احد متعلق مو تقریبا خبره شروع کړې وه. د احد جنگ د نبی علیہ السلام په غزوات او جهادونو کې یو ډېر لوی عظیم الشانه معرکه وه او د نبی علیہ السلام مبارک ډیر مضبوط کلک مرګري په دې جنگ کې شهیدان شوي دي او خود د نبی علیہ السلام مبارک وجود پکې زخمی شوی دی. ما تیر جمعو چې حضرت حمزه رضی الله عنه غوندې جلیل القدر صحابي چې د نبی علیہ السلام مبارک تره دی او ډیر بهادر او زړور انسان هم په دې جنگ کې شهید شو او بیا کافرو داغه مسله کړې وه. مسله دې ته وایي چې پوزه او شونډې غوږونه دا واړه روزې دا اندامونه یې پرې کړي. نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې کله لاشونه وکتل او د خپل تره لاش یې وکت نو ډېر خفه شو چې ما خو دا حکم نه دی کړی خپلو ملګرو ته چې د کافر او د دشمن سره به داسې کوئ دوی ولې ظلم وکړو او ویې که د ده تر به زه ښه مضبوط بدل اخلم او زه به د ده په بدل کې د کافرو د اویو کسانو مسلکو دا ولې دوی ظلم وکړو. فوراً قرآن حکیم کې الله پاک آیات نازل کړ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. پام کوه داسې به نه کوې چا لکه سزا ورکوې نو چې څومره یې درکړې د هغه مره به ورکوې د دې نه زیاته به نه ورکوې. نبي علیہ السلام فوراً د خپل قول نه رجوع کړه او صحابو ته حکم وکړ چې که کافرو هر څه کړي دي خو که تاسو څوک کافر ګیر کو غټ دشمنه مې مسله به نه کوئ. پوزه یا غوږونه یا شونډې به چرته هم د یو دشمن کافر نه پرې کوئ. اگر که موږ سره یې وکړل دوی پیښه والله پوه شو. نبی علیہ السلام مبارک خپل تره سید الشهدا لقب ورکړ. وی زما دا تره به په جنت کې د ټولو شهیدانو سرداري. اوس هم حضرت حمزه رضی الله عنه ته خلک سید الشهدا وی او بیا وفرمایل وی زړه مې غواړي چې زه دې همدقسې پرېږدم او دا مارغان او حیوانات راشي او د ده دا غوښې وخوري خو بیا به دا خلک خپل مړي نه ښخوي بل زما ترور صفیه به ډېره دړمنه شي. ګنې زما دا زړه دی چې د ده غوښې د قیامت په ورځ د مارغانو د حیوانانو د خېټو نه راوچتې شي او دې ته الله جمدېږي. خو بیا به خلک خپلو مړو سره دا چل کوي شهیدانو سره روزه کې د خښو. او ما تېره جمعه ویلي چې هغه کس چا چې حضرت حمزه رضی الله عنه شهید کړی وحشي هغه بیا الله مسلمان نبی علیہ السلام لراغی وی زه مسلمانېږم. دا ولې یو استازی راولېږو نبی علیہ السلام ته چا وویل چې صاحب هغه وحشي مسلمانېږي ډېره ښه ده. دی راغی وی زه زړه مې کېږي اسلام ته مسلمانېدل غواړم. نبی علیہ السلام مبارک ورته فرمایي وی تا حمزه وجلی دی؟ عجیبه تپوس دی کوي حمزه تا وجلی دی؟ دی ورته داسې نه وایي چې نه بیا خو دروغو کې راځي. داسې هم نه وایي چې او ځکه دا خو هم یو ډاډه خبره ده. وی ای د الله رسوله وی هغې الله له ثنا ده او صفت دی او حمد دی چې زما په لاس باندې الله پاک حمزه جنت ته ورسو ډېر لوی مقام یې وله ورکړو او زه الله د هغه په لاس رسوا نه کړم. ما چې ملک خو جنت ته لاړ الله عزت ورکړو خو که زه یې وجلی وي نو هغه وخت کې زه کافر وم زه به رسوا شوی وم. نو زه الله د رسوایۍ نه د هغه په لاس بچ کړم او زما په لاس هغه له الله ډېر لوی عزت ورکړو. وی توبه دې قبوله ده زما دا دومره لویه ګناه به الله معاف کړي. وی الاسلام یهدم ما کان قبله چې ایمان دې راوړه دې نه مخکې ګناهونه دې ټول معاف. ګوره څه عجیبه نظام دی څومره لوی جرم وی هر څه دې معاف خو یاره یو کار به کې ته ما سره دلته یو ځای مه اوسېږه چې ته جهاد ته لاړ شه. داسې به وکړې شې؟ وی او ځکه چې تا ته ګورم د هغه خپل تر هغه پرې کړې پوزه او سترګې او شونډې او هر سره ته رایادېږي
وی صاحب اجازت راکول لاړ جهاد. او دې په خپله وی بخاري شریف کې حدیث دی چې یو ځل د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په زمانه کې د مسیلمة الکذاب سره جنگ شروع شو. مسیلمة الکذاب د پیغمبرۍ دعوه کړې وه، هغه سره جنگ شروع شو. وی ما وی چې د حمزه بدل به خلاصو، دې به وجنم، که دې مې مړ کړ نو بس زه به د حمزه بدل به ما خلاص کړي. وی اقا نیزهګۍ را سره وه چې په کومه نیزه مې حضرت حمزه ویشتی و. وی دا مسیلمة الکذاب ته پټ اوړېدم وی دی د یو دیوال شاته ولاړو او یو سوري کې ما صحیح که چې دی دقلته ولاړ دی. وی هغه نیزهګۍ مې ورخطا کړه وی رسا په دا نامو لګېده او نیزه تې پورې را پورې ووتل. وی ما چې مړ به یې که نه، وی بره یو وینځه په چت وخته او هغې اعلان وکړ چې زمونږ بادشاه مسیلمة الکذاب چې دی هغه مړ شو او هغه تور مړی یې ویشتی دی. ما وی ویشتی و. وی ما چې زه شکر دی الحمدلله القیامت پر ورځ که الله تپوس کوي چې حمزه دې شهید کړی دی، نه به کوي خو که ویې کړ ویم چې الله بدل مې خلاص کړی دی. د نبي علیه السلام ترو ټیک ته چې ما شهید کړ، خو د هغه غټ دشمن څوک چې د پیغمبرۍ دعوه وکړي دا د نبي هم غټ دشمن دي، د هغه غټ دشمن مسیلمه مې په هغه نیزه مردار کړی دی، بدل مې خلاص دی. خو هغه هنده چې کومه د ابو سفیان بیبي وه او د عتبه لور وه، یو سردار لور ده او د بل سردار بیبي ده، هغه د حمزه رضی الله عنه شونډې، پوزه، غوږونه او دا اندامونه او دی وله په امیل کې واچول، په تار کې، او په غاړه کې به یې غمیل ګرځو او زړې وله وشله او سینې وله وشلوله، د هغه په زړه باندې چکونه لګولي او اینې ترې رسې وه د هغې په اینې چکونه لګولي او تېرول یې خو تېر نه شو، واپس یې راوغورځول. دومره سخته دشمني. لیکن نبی علیه السلام چې کله مکه مکرمه فتح کړه، هندې وی چې زه مسلمانېږم خو ما خو ډېر لوی جرم کړی، ما خو د نبی علیه السلام په تر لوبې کړي، سینه شلول، په اینه چکونه لګول، په زړه چکونه لګول، د هغه اندامونه په غاړه کې میل کول. زما توبه به قبوله شي که به نه شي. نو نورې ښځې وې هغوی هم اسلام راوړو، دا م ورسره شوه، نو دې ځان پټ کړ، په ځان یې غټ څادر واچو چې ما نبي علیه السلام ونه پېژني. ځکه په تېر کې مو سره چې تا بیعت وکړو مسلمانه شومه نو ګنې مخامخ مې یقین نه راځي. خو دا مشره ښځه وه، د سردار لور وه، د بل سردار ښځه ده، نو هغه نورو ښځو ورته وې چې ته به زمونږ خبرې کوې. وی ډېره ښه ده. یو کور ته نبي علیه السلام ته ویلی شو چې دا ښځې راغونډې شوي دي، کافرې دي، مسلمانېږي، ته راشه تا سره بیعت کوي. خو نبي علیه السلام عایشه فرمایي چې د لاس بیعت یې چا سره هم نه دی کړی، په ژبه به یې خبرې، ښځو سره یې لاس نه دی جنګولی، په ژبه به یعنې ښځو سره یې د لاس بیعت نه دی کړی، سرو سره به یې کو، ښځو سره به یې په ژبه بیعت کوي. چې راغې هغه کور ته، د دنیا ښځې ناستې وې، وایي ما سره به یوه ښځه خبرې کوي. حضور پاک مبارک وفرمایل د هندي خدان پټ کړی دی چې که ځان ښکاره کړم هسې نه ماته و چې ستا توبه کوم ځای قبلېږي، دا چې په تېر کې به چې ته بیعت وکړو بیا به سره کوو. نو هندې ځان مکمل پټ کړی و، انغښتې و، دا ډېره درانه ښځه وه، مضبوطه پهلوانه. وی زه به صاحب د دې ټولو ښځو له طرف نه خبرې وکړم، ویې کوه. نبي علیه السلام مبارک ورته فرمایي وي ایمان ته مو زړه کېږي؟ وی او. ټولې ښځې وی او. یو څو شرطونه دي منئ؟ وی صاحب ووایه. وی ښه بت پرستي به نن نه پس نه کوئ، یو الله به منئ، د بوتان عبادت به نه کوئ. هنده ورته وایي وی بلکل دا شرط منظور، اوسه پورې م د دې تیږو ګټو سجدې وکړئ نو موږ له څه خیر راکړه، دا منظور. وی دویم شرط دا دی چې بدعملي به نه کوئ. جاهلیت ښځو کې دا یو رواج و، بدعملي به نه کوئ. دا ورته څه وایي؟ وی صاحب د شریف کورنۍ لور خور بدعملۍ نه کوي. ور یو جواب ورته ورکړه، ښه سردار لور ده، سردار ښځه ده، د شیبر ویره ده، د عتبه لور ده، د ابو سفیان رضی الله عنه بیبي ده. نبي السلام مبارک ورته فرمایي اولاد به نه وژنئ، دا بل شرط، ښځې به لوړه جمدی ښخولې. وی اولاد موږ نه وژنو، موږ ماشومان لوی کړل نو تا راله په مختلفو جنګونو کې مړه کړل. نبي علیه السلام فرمایي چې عجیبه ښځه هم بیعت کوي، مسلمانېږي، هم مخامخ جوابونه راکوي، دا لا څوک ښځه ده؟ حضور پاک مبارک چپ شو. وی ښه بل شرط دا چې غلا به نه کوي. دا ښځې کله کله غلا هم کوي، خاوند نه
دانې پټې کړي، غنم جوار ته پټ ګوړه ته پټه کړي، هغې باندې چې ته جمع کوي چې د توره چرګه تاویزګر پسې ګرځوي او کله تور چیلې ورپسې ګرځوي. ښه خبره نه ده. که خاوند دی غصناک دی، خفه کېږي، شومپړق دی، بخیل دی، او دا ښځه د خاوند نه په پټه سجدانې او څه شی بازار ته ولیږي او د خاوند بچو له خپلو بچو له پې څه د رزق بندوبست کوي، دا بیا خیر دی. لیکن بې ځایه د خاوند د اجازت نه بغیر به قطعا ښځه د خاوند په مال کې ظلم او زیاتې به نه کوي، اغلا به نه کوي. اوس دې خو ځان پټ کړی، ځان نه ښیي، خو دې وخت کې سوچ یې نو، خبر دې له خولې نه ووته. وی صاحب زما خاوند ابو سفیان له غوندې بخیل دی، خاوند نوم ته د خولې نه ووت، بې سوچه هله غوندې بخیل دی. نو که زه د هغه نه څه شی پټوم او همداغه په بچو یې لګومه، نو دا هم غلا ده؟ وی نه، دا خو غلا نه ده، دا خیر دی. ها انت هند بنت عتبه، تر ابو سفیان ښځې د هندۍ څه د عتبه لور. بس دا پره پرېږدو شو چې دا څه شو، ما خو ځان پټاو، څادر مې اغوستی دی، دا خو مې د خاوند نوم د خولې نه وته. نبي علیه السلام وپېژنده چې ته هنده د عتبه لور یې. بس په ژړا شو. الله رسول بالکل نه هېر دی. ما ځان پټ کړی دی، ما هغه جرم کړی دی چې په مخ د ځمکه دومره جرم او زیاتې به هېچا نه وي کړی. حضرت حمزه سلام ځکه دشمن مړ کړه، لیکن دا دومره جرم کول لکه چې د هغه اینا او د هغه زړه دا ماره اوښکي نو چکونه مې لګولي، ټوپونه مې پرې والي، بیا مې د هغه اندامونه په غاړه کې مې کړي، ګډه شوې یم پکې د خوشحالۍ. ډېر لوی جرم مې کړی صاحب. ما ځان پټ کړی که په تېر کې چې زه مسلمانه شم. مسلمانېږي؟ وی او هېڅ فکر مه کوه، الاسلام یهدم ما کان قبله. څه ګناه چې دی د اسلام د راوړو نه مخکې کړې ده، ټوله درته معاف. ګوره اسلام دی ته مونږ خلکو نه چې چا نه غلطي وشي او چا له لاړ شو چې مونږ معاف کړو، نه معاف کوي. جرګې والا بوده نه معاف کوي. ته د خدای نه لوی څه الله جرم معاف کوي، ته نه معاف کوي. ته د رسول الله مبارک نه لوی شخصیت دی، هغه تره جرم معاف کوي، ته ولې نه معاف کوي؟ هغه انتهایی سنگین ظلم معاف کوي چې په مخ د ځمکه په کائناتو کې دومره ظلم نه دی شوی، ته ولې نه معاف کوي؟ مونږ ځان لوی حسابو، د خدای نه ځان لوی حسابو، د رسول الله نه ځان لوی حسابو. او صاحب دې زمانه کې چې د جرګه بیا چاله بوتله، دې ده چې د هغې عزت جوړ شي. صاحب اسمان ته وکړي، یاد ساتئ معافي د نه سړي وغوښته، تم چې ذات ته ودرېږي معافي به ترې غواړه. تا ته یو سړي ما وبخه، زه بس ما بخلي. خو ډېر یم داسې ظلم نه کوي چې بس ظلم دې کوي او بخښنه دې غواړي، بیا دې ظلم کوي او بخښنه دې غواړي. دا جرم دی، دا ظالم هم نه کوي. جرګه دله راله منه جرګه، دوه جرګتیان دي، یو ورسره الله دی. د الله جرګه ومنه. نبي علیه السلام مبارک ورته وفرمایل بالکل توبه دې قبول. دا د حضور پاک مبارک بهترین اخلاق. هغه هنده راله، الله مسلمانه کړه. هغه ابو سفیان رضی الله عنه چې په احد کې د کافرو سردار و، په غزوه احزاب خندق کې د کافرو سردار و، رب العالمین مسلمان. هغه خالد ابن ولید چې د چا د برکت نه د دنیا مسلمانان شهیدان شو، راوس الله مسلمان کړ. هغه عکرمه د ابو جهل زوی چې په احد کې پیش شو، رب العالمین مسلمان کړ. حضور پاک مبارک خیرې ورته کول، وی نه ګورې الله ورته نه به کوي خیرې دې خلکو، لیس لک من الامر شیء، خیرې ورته ونه کوي. الله ته پته و چې خیرې مه کوه، خیر دی، ناپوهه دي، جاهلان دي او دا کافر دي، الله به همدا مسلمانان وي. خدای پاک ما غاټ ډېر وي سرداران راوستل، وحشي او هنده، دا ټول پروردګار په اسلام کې ورته. نو حضرت حمزه رضی الله عنه قبر اوس هم د احد میدان کې دی، سید الشهدا. یو ماشوم بچی و چې ودرېدم، ما ملګرو ته قبرونه ښودم، ماشوم دا خیال و چې ګني دته نه دي معلوم، د رکوټې بچی و، هغه دا خلکو ته قبرونه ښیي، نو دا خلک حاجیان ولا ریال ول، داسې رکوټې بچی و. عربی کې ما ته دې خوا راشوي، هذا سید الشهدا حمزه رضی الله عنه. هغه زما ملګري ته بچی ته مونږ ته دې ښیي، وایي نه ته پرېږده خیر دی، بچی یې بل هم راته ښایي. بیا مې یو 2-3 ریاله ورکړل. سید الشهدا، ما باندې هغه لفظ دې خشته ولګي، دا ماشوم بچی هغه. هذا سید الشهدا حمزه رضی الله عنه، د شهدا و سردار حضرت حمزه رضی الله عنه. بل پکې یو ډېر لوی صحابي شهید شو،
تاسو په دې نعتونو کې نوم اخلئ حضرت حنظله رضی الله عنه پکې شهید شو او دې واده شوی دی او پته ورته نه لګي د احد د معرکې دغې وخت سره راغی بیبي سره په لویه بیودسۍ کې پروت دی پته ولګېدله څه چل دی مدینه منوره خوشې خوشې ده وی تا ته پته نه لګي وی نه وی نبي علیه السلام ته دی که نه کافر راغلي دي احد خوا کې پراته دي جګ ښه هر څه یې پرېښودل غرې و هماغه بیودسۍ دوران کې لویه بیودسۍ دوران کې ورغی ښځه وی ما خوب ولید د شپې داسې خوب مې ولیده چې د جنت د حنظله چې دی رضی الله عنه دی اوچت شو د اسمان دروازه کولو شو دی پکې بلله د اسمان دروازه کولو شو دی پکې بلله ورننوت پکې وی بس زه پوه شوم چې د روح نن د اسمان د دروازې نه پورته جنت ته روان دی چې د کوره ووته نو د دروازه کې ووته مو داسې شاید مې ورته نېغ نه ښکته ګوره ډېر ګران کار او ما ول آواز ورکړه چې سړیا لاړې وې چې یو لاړم دواره پسې کا ورلم د نبي علیه السلام خواله ابه د تورو په منځ کې ولاړي زه به دلته تا سره ملاست یم په دې کور کې به زه ملاست یم سلام ای ما ورته هغې پورې کتل چې تر څو په لاره کې دې زما د سترګو نه پناه شوې نو ځکه ما خو د شپې خوب لید زه خو پوه وم چې د اخري جدایي د زما نه نه ورتلو سره نبي علیه السلام له ورغی او تېره جمعه مې ویلي چې یو سړی ابو عامر فاسق یادم نه که نه چې د دې مدینې سړی منورې او تللی و مکې ته د مکې خلک یې راغوښتي وو ما ویلو چې راغې او خلکو ته یې ویل چې دا زما قوم دی چې زه ور مخامخ شم دا به ټول د نبي علیه السلام نه اخوا شي دا د حضرت حنظله رضی الله عنه پلار یې هلته کافرو سره ولاړ دی کافر یې راوستي دي د نبي علیه السلام د حملې لپاره او زوی یې دومره قربان د الله رسوله وی د ما پلار چې د ابو عامر راغلی د کافرو کې ما ته حکم وکړه چې دا خپل پلار مړ کړم بیا چېرته کېږي ستا د خوشحالولو د الله د رضا دپاره زړه مې غواړي چې دا خپل پلار مړ کړم نبي علیه السلام مبارک ورته وفل نه حنظله که دا پلار مخې له درغې نو بیا به یې نه وژنې ابه نور مسلمانان وژنې ته به ورته غږ نه کوې عجیبه نظام دی که پلار ته به ګوتې نه وړې دا حکم و بالکل د نبي علیه السلام که چرته د یو مسلمان پلار په کافرو کې دی زوی په کافرو کې دی د له مخ په مخ ورغی په دې به لاسونه نه پورته کوي وی نه به ورغی پلار له به نه ورغی ورغی لکه د ځوان مردی په شان او چې ښه وي چې هغه ته به نه پرېږدې نو بیا خو د مسلمان د کافرو دا چې کوم د ټولو نه لوی مشر دی ابو سفیان په ده ورغی لیکن اخو الله ته نه وه منظوره که نه دغه ابو سفیان وروسته مسلمانېږي خو چې تورې اوچته کړه ورشغ والې نو د شاته یو بل کافر دی په سر په توره ولاندې را پرېوت شهید شو چې شهید شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چا ووی وی صاحب هغه حنظله رضی الله عنه خو هغه شهید شو تا د پلار د مرګ نه منې که په ابو سفیان رضی الله عنه ورغی خو شاته نه بل کافر و شهید شو حضور پاک مبارک وفرمایل هغه ته پته نه وه ګورېدی چې دې په لویه بیودسۍ کې دی هغه ته پته نه وه وی هلکه ما خو یو شی ولیدم وی اوریاز راښکته شوه او د اوریازې نه د سپینو زرو په کاسو کې باران وشو په سپینو زرو په لوښو کې د اوریازې نه باران وشو او فرشتې لګیا دي د هغه سپینو زرو د لوښو په اوبو باندې د حنظله له غسل ورکوي وګورئ تپوس وکړئ څه چل شته نورو صحابو ته غسل نه میلاویږي ته غسل میلاویږي او د اوریازې نه باران کېږي د سپینو زرو په کاسو کې کېږي او فرشتې لګیا دي غسل ورکوي هله معلومات واخلئ چې تپوس یې وکړه نو ښځې وې چې دی په لویه بیودسۍ کې و دومره انتظار ما ورته چې سړیه ولامبه نو بیا لام شوې نه لامبم ځان مخکې رسوم حضور پاک به د تورو پلقار کې ولاړي زه به دلته کې تا سره مې دې ته بالغي نبي علیه السلام مبارک وفرمایل غسیل الملائکه دا هغه لقب دی فرشتو لمبولی دی حالانکې د شهید متعلق دا حکم غسل نشته لویه بیودسۍ کې رب العالمین جنت ته ونه فرشتې رالیږي د سپینو زرو په تاسو کې ورته هغه فرشتې غسل ورکوي یو بل صحابي دی حضرت خسیمه رضی الله عنه حضرت خسیمه رضی الله عنه بوډا دي سپین ګیري ګوره دی د دې شهادت ته تمنا راته زوی حضرت سعد په بدر کې شهید شوی زه وی یا الله کله به د جهاد موقع راشي که ماتم چې تا خدای شهادت راکړه نبی علیه السلام له راغی
وی د الله رسوله ما بېګا یو خوب ولید. څه خوب دي؟ وی ما خپل زوی په خوب کې ولید. ساعت ډېر خشته مزېدار باغ دی، پکې میوې دي او پکې چینې دي او زما دا زوی پکې روان دی ګرځي پکې. مې چې بچې څنګه؟ وی بابا ډېر زیات خوشحال یم. بابا راځې نه؟ ما له راځه. وی مې چې بچې دا خو ډېر خشته علاقه ده او ډېر خشته ښکلې باغونه دي. وی دا جنت دی او بابا درته سوال کومه چې مهرباني وکړه ما دې جنت ته راشه. نو زر نبي علیه السلام ته کېناست. وی دغسې مې زوی لیدلی، ما ته سوال وکړه چې ما له الله شهادت راکړي. له الله نه رانه سوال وکړه چې ما له الله شهادت راکړي. وی ډېره ښه دی، لاس یې پورته کړ. دی الله د حضرت حسیمه رضی الله عنه له شهادت ورکړي. ورغې خو په ځوان مرضی باندې جنګ وکړه او په آخر کې شهید شو. تمنا به کوله صحابو د شهادت. حضرت جابر رضی الله عنه فرمایي زما پلارو حضرت عبدالله رضی الله عنه وی چې لاړو د نبی علیه السلام په خوا کې ولاړ دی او شهید شو. وی د شپې نه ما ته وی چې بچې ما خوب داسې لیدلی چې زه نه پاتې کېږم، جملې واپس نه راځم، په ما قرضونه دي. نو ته مهرباني وکړه چې بل هېڅ کار هم وکړې خو چې زما د مرګ نه پس ګورې زما قرض زما په غاړه پاتې نه شي. په هره طریقه چې دا رالاخله ډېره ښه ده. د شپې نه صحابه په تمه چې زه به مرم او شهید کېږم. لا پته نه لګېده چې سنګلام شهید شو پلار او هغه سره هم کافرو دغه چل کړی و چې دا پوځ یې پرې کړی و، مسلی ورسره کړی و. وی زه رالم ما ته څادر درکو. وی صحابه ومنې کړم چې نه ګورې پام کوه څادر مې لرمه. وی بیا مې لرکو، وی بیا یې منې کړم. وی نبي علیه السلام راته کتل خو هغه منې نه کړم، څادر مې دې اوچت کړو، مې کتل چې ما ته یې مه خفه کېږي. زما دې قسم چې ما ته اوس هم ستا پلار ښکاري چې فرشتې پرې د پاسه وزرې خورئ او د نور نه یې بچ کړي. د الله رسوله چې مدینې منورې ته رالو نو چې زما پلار باندې قرض دی او څه لږې غوندې کجورې زما په باغ کې لږې غوندې. نو ته را مهرباني وکړه دا قرضداري دله راغواړمه. نو ته م راشه نو هغه لږې کجورې دي بس هغه پرې تقسیم کړه، ته د یو ورسېدی او که د دوه ورسېدی، خو چې ته ولاړې نو دا قرضداري به ما سره معافي وکړو، زما د پلار دا قرض به ما ته معاف کړي او که ته نه نو نه معاف کړي راته. وی حضور پاک مبارک دا تو فرمایل چې زه لاړ شه او د باغ کجورې دې راغونډې کړو، د کجورو مختلف قسمونه هر قسم جدا جدا کېږي. وی زه لاړم هغه کجورې مې وشو کولی او هر قسم مې داسې څو جدا جدا کېږي او قرضدارو ته مې چې راشې. وی هغې وی چې ته دا موږ له راکې. موږ وی چې وی چې دا خو د یو قسم نه کېږي، زمونږ خو بلا قرض دی ستا په پلار، دا خو د یو کس په نیمه نه چې د هغې نه معمولي شی دی، تا څه کوې؟ وی بس تاسو کېنئ دا بدله درکړم. وی دې کې نبي علیه السلام مبارک راغی. وی چې دې قرضدارو نبي علیه السلام ولیدو نو ما ته راغوسه شو، په خولې به یې غږ نه شو کولی خو سترګې راته برندې کړې چې دا موږ پسې نبي علیه السلام راوستلی. بس خو موږ شی هم نه معاف کوو قرض او د نبي علیه السلام په مخ کې موږ غږ هم نه شو کولی. حضور پاک مبارک ډېر هوښیار وي پوه شو. وی ما ته وی چې دا قرضداري کېنه دوی را قرض خلاص شو. وی راغې نبي علیه السلام مبارک او چې کوم پکې لوی ټوپ کې و هغې نه یو چکر ولګېد او د برکت دعا یې پکې وکړه. وی ما ته وی چې پیمانه راوړه چې دوی ته ناپ شو او قرضدارو دوی راځئ هلکه ستاسو نه قجورې کېږي، زما چې دومره منه کېږي، حالانکې په موقع کې ټولې راغونډې کړې نو ډله یې نه جوړېږي، دومره منه مې کېږي. وی بس شروع شو د هغه غټ ټوپکي نه هغه ته خپل حق پوره کړه درته ځه. بس وی زه خو پوه شوم. وی بل ته هغه دې خواړه ستا څومره شی دی، زما چې دومره پیسې کېږي څومره قجورې پکې دا درکړم چې دومره پکې راته هغه یې پوره چې څومره قرضدار یو د هغې ټولو قرض خلاص شو او چې کوم ډیري ته نبي علیه السلام ناست و وی هغه نورو له خو ګوتې م ورنه وړې خو چې کوم ډیري ته ناست و هغې ته چې ما کتل نو یو کجوره هم پکې کمه نه وه. دا د حضور پاک مبارک معجزه او د هغه د شهادت برکت دی. ګور ټول ډیري سالم شو خو چې کوم ته حضور پاک مبارک ناست و مې کتل قسم دی یو کجوره هم پکې کمه نه وه او زما د پلار ټول قرض رب العالمین خلاص. شهادت کې ډېر لوی برکت او ډېر خیر. دا د صحابه کرامو هغه شهادتونه دي. یو بل شهادت یو صحابي مونږ ته دی شهادت خو نه زخمي شو، قتاده ابن نعمان د ده بهادري وګوره. نبي علیه السلام مبارک باندې کوم وخت کافر راګڼ شو غزارونه شروع کړل نو یو کافر غزار کو په نبي علیه السلام
او دې ورمخکې چې بچ شي دا سترګې ولګېده او سترګه چې ولګېده نو بوقه بار لګوله که دې نه وي مخکې شوي نو نبي اسلام به لګېدلي هغه په مخ لګېده ده ورمخکې کړې مخ یې داسې کو سترګې ولګېده او بوقه ترې ووته چې نبي هم یې سترګې ته وکتل د حضور پاک مبارک د سترګو نه ورسره وکړو وله یې دم کړه دې ورته وایي د الله رسوله دوا وکړه الله نه چې زما سترګه واپس الله جوړه کړي اوس بوقه راوتله دا داسې بار پروت دی پر یې مخ ورته یې ویې قطاده که صبر کې الله به جنت درکړي ویې نه زما ښځې سره ډېره مینه ده او د هغې ما سره ډېره مینه ده نو هسې نه چې زما دې بدرنګ شکل ته مې دا ښځه وګوري دا نه چې د نفرت ورنه کړي